په پېښور ښار کې په بېلابېلو مصریخانو کې یو شمېر ماشومان کار کوي. دغه ماشومان زیاتره د ګاډو په ورکشاپونو کې د شاګردانو په توګه ټوله ورځ په درنو کارونو کې بوخت وي. د پېښور تاکال د ګاډو په یو ورکشاپ کې کارکوونکی 14 کلن حکیم الله نمو چې پوښتنه وکړه ته ولې په سکول کې د سبق ویلو په ځای په یو مصریخانه کې کار کوي نو په ځواب کې وویل سکول سره مې شوق نه ورته رونو راوستم دغه لګیا یو ټوله ورځ دغه کې بس بیا مازدیګر کوټو خو بیا دغه ورکشاپ کې د ګاډو یو مستري شاید ګل نمو چې پوښتنه وکړه چې تاسو ولې ماشومان په دې ورکشاپونو کې په کار لګولي دي نو په ځواب کې هغه سداسي وویل یاره چې دا خو غریب خلک دي زما په خیال چې حاضر سات د دې د تعلیم وس نشته دی نو دی ځکه د مزدورو ته لاندې وتي د مزدوري کې پلاران د دي چې د هغې زمینداران او کوم چې پسمانده خلک دي پسمانده دي د پلارانو هم تعلیمونه نشته ځکه دوی ډېره توجه تعلیم ته نه ورکوي. د چایلډ رایټس مومنټ په نوم د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکې ادارې د شمیرې تر مخه یوازې په پېښور ضلع کې پاوشه 15,000 ماشومان د وړوکوالي په مزدورۍ اخته دي. د خپلو همکارانو فرهاد شینواري او طارق اورکزی سره نیاز احمد خان، مشال ریډیو، پېښور.